نه دې ګرځئ نه ګرځي ته نه زما تللی نه زما تللی بس ځوانه خپونه مې به چې دا بل ورور دا خپونه مې دا چې دې قدم والي کنه دم راغور قدم ماخله خورکې خې خورې نه خمنې ما بترما ترکې خې خورې نه خمنې ما بترما ترکې فينا غشيم تکلیف څه ده تکلیف د روماتیزم د څه دغه شوی هېڅ مرض یې نه معلومېږي ښه روغه جوړه وه خو بس دغه 2 کاله خدای راته وغورځوله د بې درون او بې کسۍ نه ډاکټرانو ته دې وښودله سیطانې ته مې څو واره ویوړه څوک راته یو شی وي څوک راته یو ځای باندې مې سپاري څوک مې بل ځای باندې سپاري اوس مې نشي بېرته یې راولم کور ته نارینه څوک لري چې د ډاکټر ته یوسي یا نه نه دغه مې مشر زوی دی د دې تکلیف څه د دې هم همدغسې دا مزدې غوندې د خپې پړسېدلې تلې وګورې ته قدم والي دغسې دا ګوتې راکاږي شي راکاږي شي بس خو دې کار کوي دا شي دا قدم والي زما لاس کاته زه دې چې قدمونه راستې شي داسې لږ لږ دغه کېدی شي خو چې ډېر لږ وګرځي کې راغورځي ونه لوېږي ښه لاس مخنیس خورکۍ نور څوک دې دې کور کې دې کور کې دغه خلک نه پراته تا څوک دي زما دغه مشر زوی مې دی او دغه لور مې ده نور دغه یو مې خاوند دی یو ځای خاوند د څه کار کوي خاوند مې دغه چوک ته لاړ شي سپین ږیری دی غریب څوک پرې مزدوري هم نه کوي بېرته راشي سهار کې غریب ووځي چې ماښام بېرته راشي وچې شونډې ته مه ژاړه خور ته بچو ارامه ته شه وګورې بچو ته ځورېږي ته مه ژاړه خپله د دغې کور خدمت کوم دغه بچو ته یو کپ ډوډۍ پیدا کوم خور خپې د درد کوي او درد کوي نه لازمه درد کوي په وګورې مې ساوته درد کوي نه تنها خپې د درد کوي که بل ځای درد کوي سر مازغ مې خراب دي درد کوي ګرځېدل نه شم خلک ټوله ورځ یې په ژړا تېره کړي ټوله ورځ یې په ژړا تېره کړي چې زه خدای ولې داسې کړلم که زه ګرځېدلی شولې ولې به داسې وی په دې ژړا یې ساه مو ځان ته خرابه کړله عصبي تکلیف مې واخیسته یعنې دا دې له خاطره ژاړي چې کله خلک ګوري چې ګرځي د خپله ژاړي دلته چې ما ته وګورې زه مریضه یم بس که روغ یم که نه خپل هم د سینې تکلیف لرم که ګرځم راګرځم بس ما ته وایي مورې چې زه ښه وی ولې به تا خلکو کار کولی ما به کولی دغه خپه یې داسې د ولاکه د ګولۍ یو پوښتنه خورې دا له پیدایش هم داسې وه نه دا 2 کاله داسې شوه راته د هغې نه مخکې خورې ګرځېدې وګرځېدی شوم هغې وخت ما ټول کار به کوله ما مور به مې کېنوله ما به زه خپل کار کوله داسې شوه داسې راغې درد مې کوي خپې مې سر مې درد کوي اوس مې دا زوی م دی دا هم همدغسې دا لور مې مول همدغسې وه هغه مو سرو ورو راته مانده کېږي هغې ته ګورم هغې ته ځورېږم دې ته ګورم دې ته ځورېږم یعنې هغه چې دا حالت ویني خو به خامخا هغه به هغه کېږي ته یې لاسونه وګوره چې د باندې ووځي غریب درس شي چې ولوېږي داسې دا لاسونه کپ کپ یې زنګنونه یې کپ کپ دي خلک ورپورې رشخندې ووهي دغه ته زنګنونه لوس که ورته چې دا ټاپه ټاپه دي ټاپه ټاپه غریب ولوېږي ټول ورپورې خاندي رشخند وهي دا وګوره داسې درد کوي ته چې خورکۍ جوړوې مکتب ته تلې نه مکتب نه ویلی شم زه تعلیم مې نه دی کړی خپل کور کار کولو د دې مشکل خو په دې نه لیږي چې سړی ورته خوراکي مواد ورکړي او شی ورکړي دا چې ډاکټر ته صحیح ډاکټر ته وي نه وړل شي دا خو دغسې بیخي سخت دی خاوند به دې کله کور کې خورې ماښام راځي ماښام او کله ماسخوتن غریب راشي کله ماښام راشي ته به خورې امادګي دې ته ونیسئ چې موږ په اوایلو کې ستا د خورکۍ او د دې پلار یو ځای ډاکټر ته ویسو صحیح دی دقیق ډاکټر ته ویوړل شي چې د خورکۍ نور ونه ځورېږي ځکه که زه تا ته اوس خوراکي مواد درکوم هغه مواد ورته تاسې راوړئ او اخ ورته راوړئ خو مشکل په دې نه حل کېږي هر یو چې د خوښۍ ډېر ورته راوړئ مشکل خو په دې نه حل کېږي خور چې دغه ګوته یې نه ګورئ دا میاشت وشوله ده
ولا که به م بیا مې وپوسه خوځو خورې مې خوځو دا دی ژاړې ته خو وس مې نه کېږي چې ورته یې واخلم ګورم ځورېږم د الله دغه امتحان دی خدای رانه اخلي خورکۍ ته مه ژاړه اول ښه روغه جوړه ټول کور به یې راته کوه ټول زندګي به یې راته کوله نه مه ژاړه بس خورې اوس خدای راته داسې کړه عصبي سبا دې تکلیف وړو مې ډاکټر واخیستو ته سبا دې ډاکټر ته وړو ورپسې چې ستا تداوي وشو ورپسې د ورور تداوي یې کوو ته باید ونه ژاړې دا ماشوم تم جاړي غټ تم جاړي ته مه ژاړه خورې ته غلې غلې بس چپ 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 جاړه مه چپ شه کاکا چپ نور مه ژاړه صحیح ده سهار دې وړو په خیر ډاکټر ته که دلته د علاج کېږي که په کابل کې کېږي که هر ځای کې کېږي وړو دی انشاءالله یو وارې مې شیطانې ته وې وړله وایي دا ویسئ تاسو دغې ته ده کابل ته یې ویسئ 100,000 مصرف در باندې ما زه خو 100 روپۍ نه لرم چې 100,000 مصرف کړم کاشکې مې لرودلې ولې به رانه غورځېدلې ولې به داسې وې راته تور سره د ځورېږم اوس هغې ته ډېر ځورېږم دا خو ناسته دغې ته یې په دغې کې زه کښېنوم او زه یې پاڅوم چې ډېرې زړه وشي خپې ځوړندې کړي چې خپې ودرې خپې نه شي ودرولې ته مه ژاړه خورې چپ ښه سهار دې وړو په خیر ډاکټر ته سهار به بیخي سل په سوړه کې انشاءالله خاوند د څه کار کوي خورې خاوند مې داس مزدوري کوي دیاړي کوي چوک کې هم که چا پې وکړله کوي یا که چا پې ونه کړله خو بېرته راشي سبا ورته وایه چې کار ته مه ځه د کوم د ورځې مزدوري چې د هغه به یې ورته موږ ورکو سبا د فقط د خپل لور سره موږ سره یو ځای شي تر ډاکټره پورې د لاړ شي صحیح دی دا پخوانۍ نسخې چې شی لري نه مې د دارو اخیستې نه نسخې به هېڅ شی د ورته نه نه خو درته وایم چې ویسم څوک مې په یو غر سپاري څوک مې په بل غر سپاري بس بېرته بېوسه شم ناامیده شم بس بېرته راشم بس سبا همدې دروازې خولې ته درپسې خورکۍ موټر راځي ته به شې دا خورکۍ به شي او پلار به شي صحیح دی موږ به ورته ښه ډاکټر پیدا کړی یو دفعه به ډاکټر سره مشوره وکړو چې هغې ته دې پړه سوی صحیح دی خورې ژاړې خو نه مه ژاړه نو نه چپ 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 مه ژاړه خورې مسکینانو پختنه هم وکړله نه موږ به هر وخت انشاءالله راځو تر هغې پورې چې دا خورکۍ جوړه شوې نه وي خدای دې وکړي چې د علاج امکانات یې وتمن به یې انشاءالله خورکۍ مه ژاړه صحیح دی کاشکې وایم چې پول او پټۍ مې وایم ورته به مې خرڅ کړی وی د دې علاج به مې کړی نه به راته غورځېدلې نه هېڅ مشکل نشته دغه دی بله ورځ دې د باندې دروازه کې راول وي دغه کور والا راجګ که چې یو ساعت یې ورته جړل چې خدای دا دومره ځواني دومره دا دغه کور هم کرایي دی او دا د کرا دی د خلکو سره موږ پراته زموږ ګران په دې ویلې کې هم دوه کسه دي او څو روپۍ تاسو ورکوئ څو هغوی موږ یې نه ورکوو هغوی ورکوي او په موږ خیر دی وي چې خدای دې ورسره ښه وکړي بس چې څه پوخ کې څه یې وس وشي او کاسه نیم کاسه راته راکړي خورکۍ ته بیخي نه شه خوځېدلی نه داسې کوي ته نه ګښتې چغې مه وهه ښه چغې مه وهه دا خپې دغسې مړېږي دا ته داسې ودرېږه کاکا مه ودرې بس صحیح شو صحیح شو خورکۍ سبا د خاوند هغه ته لاړ نه شي کار ته صحیح دی سبا د په کور کې سبا څو بجې ورپسې ته راځئ 2 بجو کې درپسې راځي صحیح دی سبا بعد د غرمې نه 2 بجې ته به شې دا به شې لاړ به شې ډاکټر ته دغه اندازه خوراکي مواد دي خورکۍ او ته دا ونیسه دغه 1,500 افغانۍ خورکۍ صحیح دی او دغه خوراکي مواد دا درته ارشاد ساحل را لېږلی دی صحیح دی وړه دي مختلف شیونه دي نوم اخیستل به راته سخت دی نو د چا چې دی هغې ته دعا کوم خورکۍ سبا یې ډاکټر ته وړو الله دې ستا په ځوانۍ کې برکات واچوي د دې واچوي چې دا څوک موږ سره مرسته او څوک د دې دا جړه او پرېد او هغوی سره دې الله مرسته وکړي الله دې د بلې خپل دربار او د خپل دغې نه دوی سره مرسته وکړي امین خدای په امان خورکۍ خدای په امان خدای په امان دا بیا ژاړي دی خو سهار ماښام دا پرون هم ټوله شپه ژړل بیخ به وینې شوې خپې دې بډۍ کېږي او پړسېږي او نور څه شی کوي درد هم کوي بندونه یې درد کوي که بل ځای کوم ځای نه درد کوي
همدا بندونه دي که نه سره ما مسله ده زه چې زه خوراکي ماما څپلۍ چې ورته واغونده که هغې کېنیسئ که هغې چې ستا چې شی دی خپلې بډۍ نیسي او کوم ځای نه درد کوي ټولې پښې مې درد کوي ټولې پښې. پړسېږي غېږ کې ونیسه ماما بس ته سره ښه کنه مولا صاحب زنان خو نه بوسه پرې چې مور هم ورسره یې که نه. خدای دې ښه کړي. همدلته مخکې کښېنه کنه نه کوم څه دي ډاکټر به ورته راکړي رسۍ د شپې خو بیخي بیا موږ وغوړو کېنوو که بیا د شپې چې بیا د شپې نو پوهېږي ورباندې خور شای که چې نوبت دی نو ښځه ښه کېږي د خیره صحیح دی دوام درته واغېستله خپې د پانسمان شوې دغه یې دوا ده ماما دغه باندې موږ لیکلي دي صحیح دی یو دانه ده د ورځې او پیچکاري پکې دی هغه 3 ورځې بعد یو دانه کېږي ورته صحیح دی ګولۍ د ورځې یو دانه ټول باندې یو خط لیکل شوی دی سمپل په سمپل لیکل شوی به هغه سمپل قطۍ به پرې د نور نه به اخلي چې تا ته نښه معلومه وي صحیح دی دغه نقطه ده زه یو خبره دا وکم چې دغه ډاکټر صاحب فیس وانه خسته او د دوايي موږ نه پیسې وانه خسته صحیح ده هغه ته دواګانې کوي موږ به وخت په وخت تاسو پښتنه کوو بیا هم ان شاء الله دعا وکړو چې د خوراکي خدای به درد کړي او په خیر جوړ شي لاړ شي کور ته د موټر تر کوره پورې رسي په مخه خدای په امان ان شاء الله پښتنه کوو خدای په امان